د اسلامي امارت د کور او ښارو جوړولو وزارت خبر ورکړی چې په بېلابېلو ولایتونو کې اړمنو کډوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړې ده. ننګرهار میشته عبیدالله سیرت د کور او ښارو جوړولو وزارت له خوا کډوالو ته د ځمکو د ویش هرکلی کوي او له اسلامي امارت غواړي په منظم ډول په ټول هیواد کې کډوالو ته د استوګنې ځمکې ورکړي چې د بېکورۍ له ستونزې خلاص شي. امی دواخر که وزارت مهاجرین تصمیم گرفته که افرادی که از پاکستان مهاجر هستند یا به زور از اونجا میاین افرادی هستند که نه جای بود و باش دارن، نه سرپناه دارن و فصل سرما است. در بعضی از مناطق افغانستان فصل شدید برف و باران است و ما این اقدام بسیار به فال نیک میگیرم و ما به این بسیار خوشبین هستم که افرادی که میاین و در اینجا سکونت دارن باید امو نمرات رهایشی که برشان حکومت در نظر گرفته اگر در هر ولایتی باشه ایره برشان به سیستم منظم تقسیم کنه تا می مشکلاتی که مردم بدون سرپناه است، چون فصل زمستان است کرایه خانه بسیار بلند است و مردم در مشکلات گوناگون گرفتار هستند و می نمرات رهایشی را برشان تقسیم کنه. این بسیار اقدام نیک است و اقدام بسیار بجای است. دغه راز شاپور چې تازه له پښتونخوا راسون شوی کډوالو ته د ځمکو پر ورکړه خوشحاله دی. د پېښور نه تقریبا د نن شپږمه اومه ورځ ده او راغلي دلته د ریاست د مهاجرینو ته موږ د خپلې فورمې ورسره جمع کړو دلته او موږ چې د ځای نه هم نشته دی نو راغلي په کرۍ کور کې اوسېږو. نو موږ خو د دې ټول نه مننه کوو چې موږ ته هلته نمرې راکول شي او ټول مهاجرینو ته چې چا ځای نه وي نمرې ورکول شي نو موږ ته خوشحاله یو موږ سره بیا چې د همکاري وشي. همدارنګه یو بل کډوال ساجد چې تیر کال له پاکستان راغلی د کډوالو ریاست او نړیوالو مرستندویه بنسټونو غواړي چې کډوالو سره بېلابېلو برخو کې مرستې لا زیاتې کړي. دغه کډوال ډېر ستونزې او مشکلات لري. زموږ هغه چین ولسوالۍ نه زه راغلی یم دلته مهاجرین ریاست ته. هلته چې وګوري په کورونه نه لري راغلي، خیمې ځمکې نه لري، خیمو کې ژوند کوي. هغه دغه تر څنګ خوراکي غیر خوراکي سامانالات ته ډېر سخت ضرورت لري. ژمی دی، یخني ډېره زیاته ده او ډېر سخت مشکلات سره مخ دي. نو بس د مؤسساتو څخه خیریه بنسټونو څخه د دولت څخه هم دا هیله او غوښتنه ده چې دغه مهاجرینو کډوالو وروڼو سره اوږه په اوږه ودرېږي او دوی سره همکاري وکړي. د اسلامي امارت د دایمي میشتېدنې کمیټې لخوا ځینو ولایتونو کې کډوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل شوې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې به هم ژر تر ژره پیل او چټک شي.